السلام علیکم ورحمت الله. دوستانو راغلی یاستو تورخم کې پنډغاړي ته راغلي چې زموږ کوم هیوادوال راځي دلته یو ورځ دوه ورځې یا درې ورځې دلته تېرېږي پې ما سره شیخ صاحب هم ولاړ دی. دلته دغه خلکو ته هر څه ضرورت دی، خوراک ورسره د اوسېدلو ځای، خیمې، دا ټول ضرورت شته. خو دې سره سره هغه حیاتي ماده چې د هغه هم اوبه درته یادوم، هغه هم دلته د نورو ځای نه ټانکرو کې راځي، ځینې وخت کې خلاصي، ځینې وخت کې مشکلات ستونزې ډېرې وو. نو دا مو ښه وګڼله قمر بنسټ له ادارې لخوا، بیا د رئیس صاحب هم غوښتنه وه چې دلته ولې نه یو څاه موږ وباسو. نو الحمدلله راغلي یاستو، هغه ماشین هم راوسته، دلته به څاه وباسو ورته، دلته به سولر شیشې ورته لګو، ټینکۍ به مو ورته راوړي، هغه به لګو ورته تر څو پورې د همدې ځای څخه استفاده وشي او خلک خپل ضرورت حتی د مانځه وخت راشي بیا د اوداسه لپاره اوبه نه وي. نو اوس به د څاه افتتاح کړو، شیخ صاحب به هم یو څه ووایي او بیا به دعا وکړو او بیا به انشاءالله چې کله اوبه راووتلې ټینکۍ هم کېښودله، هغې نه وروسته بیا هم تاسو سره ویډیو شریکه کړو. شیخ صاحب مهرباني. دوستانو اصلي خبره دا ده چې الله جلهو دنیا کې مسلمانانو باندې کوم امتحانات راولي دا په نورو دنیا کې په بل چا باندې نه. مختلفو حصو کې دنیا کې چې مته امتحانات په مسلمانانو باندې روان دي. د هغې جملې نه چې د افغانستان کې د هرات مسله او بیا دا شان د کډوالو د تورخم مسله چې مطلب شروع شوه، نو دا په دې نظام امتحان دی، په دې ملت هم یو امتحان دی. خو د الله جلهو په توفیق سره الحمدلله د نظام په غږ باندې ملت چې ټول خیره موسسات دي، خیره بنسټونه دي او که مطلب تجاران دي، الحمدلله څومره چې خلک وسه لري تورخم ته رادنګلي او د مقام د مشرۍ په شمول باندې چې مطلب دلته الحمدلله ټول چې په دې کیمپ کې سره پراته دي، ودې کې وزیران شته دي، په دې کې چې والیان شته دي، په دې کې مختلف قسمه مسؤلین ملګري شته دي. نو دا الحمدلله راغلي دي او دلته دې خدمت د کډوالو چې مطلب د خپل مهاجرینو ورونو ته پراته دي. په دغه سلسله کې الحمدلله موږ سره چې څومره خیره بنسټونه دي، پای کې الحمدلله د قمر بنسټ په اولو ورځو کې زموږ هغه بنسټونه دي او د خپلو کډوالو چې په غم کې د هغوی ضرورتونو ته کتلي دي. اول ورځ کې ډېر زیات ضرورت دی د خوړو د اوبو وه. الحمدلله زموږ په لاسونو باندې قمر بنسټ دلته چې مطلب تقریبا روزانه د 2000 کسانو دپاره د پاک اوبو چې مطلب د خوړو او دا شان د ډوډۍ توضیح الحمدلله لرودله. او دې سره په څنګ کې چې کله شپې ورځې تېرېږي هلته د اوبو ضرورت ډېر زیات و، خو دا اوبه داسې ټینکر په شکل باندې راځي. نو دا د دې علاقې د آبادولو یو ذریعه ده، دا په دې شکل باندې دلته یو زموږ په غوښتنه باندې د دوی په کتنه باندې په ضرورت لیدلو باندې نو الحمدلله دوی په خپله دا خبره حس کړه چې دلته یو برمه ووځي او کویه ووځي، که دا پنډغال او دا کیم نه یه نور به چې مطلب د دې هېواد په یو اداره کې به دا اوبه دلته استعمالیږي، دا به د هېوادوالو دپاره یو بنیه دي. نو موږ د دې خلکو نه ډېره زیاته مننه کوو چې دوی موږ سره راغلي دي، موږ سره په دې چې مطلب مسیر کې پراته دي او هر رقم چې مطلب همکاري چې مطلب دوی سپمول ده الحمدلله چې مطلب د هغې پیش کړې ده. نو په دغه سلسله کې الحمدلله دغه د کوی افتتاح ده. موږ د الله جل هو چې مطلب مزید توفیق غواړو او د لوی خدای جل هو ته مطلب د عمل قبولیت دعاګانې کوو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.